زمونږ په ټوکړو باندې زمونږ په چړونو باندې چڼي وظیفه راړئ تاسو خدای وبخښه پخ کړی ورسره هغه راپاڅي او بیا دلته کې دا خبره کوي چې جنازه مه کوي مونږ جنازه هم ځان له پخپله کولی شو زه نکاح هم تړلی شم زه بچي د بانک هم ویلی شم خو ته به څه کې مونږ خو به دا پخپله کوو خو ته به څه کې تا له به وظیفه او چړ ته په څه باندې دغه جومات کې ناست دی ستا خو که غمي نو هم ته دغه جومات کې ناست دی زه د کوره بالښ راړم او ته په محراب کې ناست دی تا ورته ډډه واډي او خلک راځي او تا ته سر کته کوي او تا سره لاس میلاوي صرف په دې کې ته مولا یې ته مونږ ته دین ښې ته مونږ ته دا خبرې ښې مونږ د هغه مولا هم غندنه کوو د هغه ټولو مولانو غندنه کوو په ډاګې کوو په ښکارې کوو کوم مولا چې داسې خبره کړې ده یا داسې حرکت یې کړی یا بل ته ټلیفون کړی چې داسې مه کوئ مونږ له جنازې هم راځي مونږ مسلمانان یو الحمدلله مونږ نکاح هم تړلی شو مونږ بانګ هم ویلی شو بچي ده مونږ په قرآن هم پوهېږو مونږ په حدیث هم پوهېږو داسې خبره نشته بل ملګرو نظمونه لیکلي دي زاهد زمان سهار صاحب نظم لیکلی دی ځان صاحب ته خواست کوم چې راشي خپل نظم مونږ سره شریک کړي